السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور ناشف الرحمن مسافر یم د مسافر چینل څخه. راځو نن د انګلیسي ژبې څلورم درس وایو. درې درس مو ویلي وو، نن یې څلورم درس وایو. ځو د ویډیو په لور ویډیو شروع کوو. د نن د درس تر مخه امتحان دی. زه به یې طریقه در وښیم، په هماغې طریقې سره یې حل کړئ. ریویژن تکرار، ټیسټ امتحان، 1 یو. ریویژن ټیسټ 1 اول امتحان. لوک کتل، اینډ او سی ویل. لوک اینډ سی وګورئ او ووایاست. a cat, a cup, a doll, a pin. همداسې تر دغه ځایه پورې به ووایاست. دغه صفحه یې بیا راوړئ چې د دغو شیانو دپاره تر دا 10 پورې it is استعمال کړئ، او په دا نورو کې بیا د مذکر دپاره he استعمال کړئ، او د مؤنث دپاره she استعمال کړئ. زه به طریقه در وښیم، تاسو یې په هماغې طریقې سره ووایاست. It is a book. It is a rubber. It is an apple. It is an orange. He is a boy. She is a girl. He is a man. She is a woman. همداسې تر دې ځایه پورې به ووایاست. راځو د نن درس د دې ځای څخه شروع کیږي. ایټم 4 څلورمه برخه. This is دغه دی. دلته چې هر شی ورسره ایږدئ، مثلا this is a disk، this is هر شی چې ورسره ایږدئ. that is هغه دی. this او that دا اسماء اشارات دي چې this د نږدې مفرد دپاره استعمالیږي او that د لرې مفرد دپاره استعمالیږي. This is a knife. دغه یو چاقو دی. That is a cake. هغه یو کیک دی. This is a picture. دغه یو عکس دی. That is a car. هغه یو موټر دی. This is a stone. دغه یو ډبره ده. That is a stick. هغه یو لرګی دی. This is a page. دغه یو صفحه ده. That is a fish. هغه یو ماهی دی. This is a dog. دغه یو سپی دی. That is a tick. دغه یو د صحیح علامه ده. دلته په اول سر کې نایب یوه قاعده یې زده کړئ. کله چې د لغات په سر کې تر ان د مخه کې راسي، نو دا په لیکلو کې لیکل کیږي او تلفظ نه باندې کیږي. لکه دلته چې نایف، دا نایف ویل کیږي. د نن درس تر همدې ځایه پورې و. که مو چیرې ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو درسره لایک کړئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ، او په څنګ کې دا د ژنګولې علامه کېکاږئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسیږي.